السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. دوستانو که چیرې تاسو په موبایل کې له تاسو څخه دغه سیټینګ خراب شوی وي، کله ستاسو په موبایل کې یو شی خلاصوئ هغه تاسو ته نه خلاصیږي او د هغه رقم هغه تاسو ته په سینګل کلیک نه خلاصیږي، تاسو ته هغه مشکل پیښوي او ستاسو موبایل ټچ سم کار نه کوي. نو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د دغه مشکل حل درښیم چې دغه به تاسو څنګه په خپل موبایل کې بیرته سموئ. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګوره ملګرو تر ټولو مخکې به زه راځم د خپل موبایل یعنې کوم اپلیکیشنان چې دي زه غواړم چې هغه خلاص کړمه. کله چې ګوره ملګرو تاسو هغه خلاص کړئ، د هغه رقم زه غواړم چې ګیلري خلاص کړم. ګوره ما په ګیلري باندې کلیک وکړئ، هغه نه خلاصیږي. د هغه رقم زه غواړم چې میسجان خلاص کړم، ما په میسجانو باندې کلیک وکړئ، هغه نه خلاصیږي. د هغه رقم فیسبوک سو. اوس که هر اپلیکیشن تاسو غواړئ چې خلاص کړئ هغه تاسو ته نه خلاصیږي، هغه به تاسو په ډبل کلیک خلاصوئ. نو یا زه غواړم چې دا بیرته خپل حالت ته یوسمه، کله له مخه چې زما موبایل و. نو ګوره ملګرو د دې لپاره به تاسو لاړ شئ د موبایل سیټینګ ته. نو د موبایل په سیټینګ ګوره دا خو اوس په یوه کلیک نه خلاصیږي، دا به تاسو څنګه خلاصوئ؟ په دې باندې به تاسو ډبل کلیک وکړئ، یعنې دوه وارې به تاسو زر کلیک باندې وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو دوه وارې زر کلیک باندې وکړئ، د هغه رقم ګوره ملګرو تاسو لاندې ولاړ شئ. کله چې ملګرو تاسو لاندې ولاړاست، د هغه رقم به دلته تاسو یو اپشن پیدا کړئ د اکسس ایبیلیټي په نامه به وي. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو اکسس ایبیلیټي باندې کلیک وکړئ، په دې باندې به هم تاسو دوه وارې زر کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په دې باندې دوه وارې زر کلیک وکړئ، د هغه رقم بیا تاسو یو بل اپشن درکوي سکرین ریډر، بیا به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. نو په دې به هم د ملګرو تاسو دوه وارې زر کلیک وکړئ او د هغه رقم د وایس اپشن چې کوم اون ده هغه دلته تاسو لیدلی سئ، دغه به تاسو دلته چیش کړئ آف کړئ. نو ګوره ملګرو زه دغه اپشن دلته آفومه، د هغه رقم به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوه وارې زر او د هغه رقم به تاسو دغه چیش کړئ اوکې کړئ. تاسو به په اوکې باندې هم ډبل کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په اوکې باندې ډبل کلیک وکړئ، هغه اپشن آف سو. نو ګوره ملګرو اوس هغه سیټینګز بیرته چوز سو سم سو. اوس کله تاسو غواړئ چې هر شی خلاص کړئ، هغه تاسو په سنګل کلیک سره بیرته خلاصولی سئ، یعنې د موبایل سکرین بیرته خپل حالت ته ولاړئ. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو څخه دغه سیټینګ خراب سي، دغه سیټینګ به تاسو دا رقم ته سموئ. او ملګرو که چیرې تاسو سره موس ولو، کله چې ملګرو تاسو موس ورته کنیکټ کړئ، په موس کې که بیا چیرې هغه سیټینګ اون هم وي، بیا تاسو په سنګل کلیک خلاصولی سئ. په موس کې ګوره ملګرو تاسو به سیټینګ ته ولاړ سئ، اکسیسیبیلیټي ته به ولاړ سئ، سکرین ریډر ته به ولاړ سئ او دغه اپشن به دلته اون وي، دغه به تاسو چیش کړئ آف کړئ. کله چې ګوره ملګرو دغه اپشن تاسو آف کړئ، ستاسو موبایل سکرین به بیرته خپل حالت ته ولاړ سي. نو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ کله چې تاسو د موبایل سکرین خراب سي، نو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ سم یې کړئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښ سوي. که مې ویډیو خوښ سوي ویډیو د سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.